د هغه ذات د طرف نه دل درکول شي چې هغه ډېر حکمتونو واله دی او ډېر پوهه دی. یعنې دا قرآن د هغه الله د طرف نه نازل شوی دی چې الله جل جلاله هغه ډېر حکمت واله دی او ډېر پوهه دی، لهذا دې طرف ته متوجه شئ او په دې باندې عمل وکئ. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، دلته ندویم باب دی او په دې کې واقعه د موسی او د سلیمان علیهم السلام ذکر کیږي. هر کله چې وفرمایل موسی علیه السلام خپلې بیبي ته، نو دا واقعه مخکې تېره شوه او دارنګې سورې طه کې هم تېره شوې ده او تفصیلا مخکې په سورة القصص کې هم را روانه ده. دلته هم الله جل جلاله ذکر کا د څه دپاره؟ د دې دپاره چې د دې خبرې دفع وشي چې یاره انبیاء کرام دا محبوب خلق والله جل جلاله ته او نیکان صالحان خلق او د لوی مرتبو والا خلق وو، ولیکن دا پیغمبران دا چې دی غیبدانان نو، په غیبو باندې دی نه پوهېدل. دلته وګوره موسی علیه السلام پیغمبر دی او جلیل القدر پیغمبر دی او الله جل جلاله سره باقاعده خبرې دي او ډېر تعلق دی ورسره، خو باوجود د هغې نه علم غیب ورته نشته دی. چې کله نور یې ولید د لرې نه، هغه نور ته اور وویل، هغه نور ته اور وویل، ځکه خپل بیبي ته وایي چې ما اور ولیدو، حالانکې هغه اور نو، هغه نور د الله جل جلاله. حضرت موسی علیه السلام مدین ته تلو، کله چې د فرعون د قوم هغه قبطي په سوک باندې مړ کړ، نو بیا مصر نه حضرت موسی علیه السلام لاړه، مدین ته لاړو. حضرت شعیب علیه السلام خسا هغه ورته نیټه مقرر کړه، دومره وخت به زما ګډې بیدي کوي، خپله لورې ورته په نکاح باندې ورکه. هغه مدت پوره شو، حضرت موسی علیه السلام د مدین نه واپس د خپلې مور ملاقات ته را روان شه مصر ته، ولیکن هغه معلومه لاره او مشهوره لاره یې پرېښوده، په یو نامعلومه لاره باندې حضرت موسی علیه السلام را روان شو. ورسره بیبیم ده د حضرت شعیب علیه السلام لور، هغه ورته څه ګډې ورکړې وې چې دا هم ستا شوې. موسی علیه السلام باندې شپه په لاره باندې راله، تیاره هم ډېره زیاته شوه، په هغه تیاره کې تېنه هغه ګډې بیزي هم ګډې وډې شوې، مخکې وروسته شوې تېنه، او دارنګې بیبي بیماره وه او بیماره په بچي باندې وه. نو په دغه وخت کې او ساړه او یخني هم ډېره زیاته وه. نو حضرت موسی علیه السلام په دې لاره را روانو، د لرې نه یو نور ولیدو، یو اور یې ولیدو، بله شوې شغله وه، نو ساړه هم شوی و، تیاره وه، لاره هم ورته نه ښکارېده، نو د اور حاجت ورته چې د ځان به هم پې نه ګرم کړي، او په دې باندې به لاره هم چې دی نو معلومه کړو. حضرت موسی علیه السلام چې کله دا ولیده، نو څه وایي خپلې بیبي ته؟ اني آنست نارا، ما خو اور ولیدو، سآتیکم منها بخبر، زم نو دلته نه به خبر راوړم، لاره رانه غلطه شوې ده، نو دوی نه معلومات هم د لارې وکم، او آتیکم بشهاب قبس، او دارنګې د اور یو لمبه به راوړم، نو تاسو په هغې باندې خپل ځان ګرم کوئ. حضرت موسی علیه السلام چې رانږدې شو دي رڼا ته، نو هغه تکه شنه ونه وه، تکه شنه ونه وه، او هغه ټول چې دی نو اور نو، هغه په حقیقت کې نور و. حضرت موسی علیه السلام چې څنګه راغی ورته، نودي ان بورک من فی النار، اواز ورته وکړی شو، اواز د څه دی؟ ورته وویلی شو مبارک دی هغه چې په دې اور کې دي او د دې اور نه چاپېره دي. اوس دا اواز د کوم طرف نه و؟ نو دا اواز حضرت موسی علیه السلام ته بلا کیف او بلا جهته د هر طرف نه کېدو، د هر طرف نه، که ښي طرف ته یې مو کتل د آواز و، که ګز ته یې کتل آخوا نه آواز و، که مخامخ یې کتل د آواز آخوا نه و، او که شاته یې کتل نو آخوا نه آواز و. او بله دا ده چې د حضرت موسی علیه السلام هر یو اندام دا آواز اورېده، خپې یې ځان له آواز اورېده، گویا چې خپې ته ځان ته ویله کېږي دا آواز، لاس ته ځان ته ویله کېږي، غوږونو ته او سترګو ته او ټول بدن دا آواز اورېده. زمونږ بدن کې خو صرف غوږونه اورېدل کوي، د هغه تمام بدن دا آواز اورېده. انو حضرت موسی علیه السلام ته وویل شو انی انا الله العزیز الحکیم، زه الله یما، زه رب العالمین یم. بل ځای کې راځي الله فرمایل زه الله یم، او په هغه ځای کې الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام ته نبوت او پیغمبري چې دی نو ورکړه. بیا الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام ته دوه عظیمې او لویې معجزې ورکړي.
موسی علیه السلام ته 9 معجزې نورې ملاوي دا غي واقعا مخکې په سورۃ الاعراف کې تیر شوی دا دوا معجزې الله جل جلاله ورکی هغه دا چې امسان اجدها جوړېدل والکی عصاک الله ورته فرمایل دا خپل امثال اسمه تر او ورځوا چې راي بغولا فلما راها تهتز كانها جان چې کله ولید هغه حرکت کولو لکه داسې ولکه وړو کې مار او بل ځای کې راځي فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين چې کله حضرت موسی علیه السلام هغه خپل ډنګوري وګرځولا یو لوی اجدها ته جوړ شو او دلته کې راځي چې کله وګرځولا فلما راها تهتز كانها جان ثعبان ویل کېږي هغه خمار ته لوی اجدها وي لکه چې آل د تیر شو چې د هغه بني اسرائیلو چې هغوی کوم د فرعون چې کوم جادوګرو او څومره سحر یې وکړو او په زرګونو باندې جادوګرانو او یو لوی میدان د خامارانو ارث نه ډک شو ولیکن د حضرت موسی علیه السلام چې د امسانه کوم اجدها جوړه شوه هغه په یو نوړی کې هغه تېر کړل خوله یې پې ونه واله انو الته غټ مار ثعبان ویل کېږي لوی اجدها ته او جان ویل کېږي وړوکي مار ته نو الته غټ مار ذکر شوی دی او دلته وړوکی مار ذکر شو نو دې کې تضاد او منافات نشته دی ابتداء دا مار وړوکی بیا غټ شو لوی مار ته جوړ شو یا دا مار وو غټ خو لیکن تیزوالی کې داسې وړوکی مار چې څومره تیز وي دومره چې دی نو دی تیزو ولا مدبره موسی علیه السلام چې دا ولیدو ویریدو واپس شو تنه اوهو دا دې نسې جوړ شو ولم یعقب الله فرمایل یا موسی لا تخف ای موسی مه یریږه انی لا یخاف لدی المرسلون ځکه ما په خوا کې پیغمبران نه یریږي ته خو پیغمبري د دې نه یریږي ولې دې نه چې بالکل اوله یریږي الا من ظلم دا استثناء منقطع ده یعنی زما په خوا کې پیغمبران نه یریږي او تم مه یریږه بلکې یریږي څوک هغه سړی چې هغه ګناه وکړه او د ګناه نه پسې بیا توبه وباسله او الله جل جلاله ورته ګناه معاف کړه خو لیکن هغه بیا هم یریږي ځکه هغه وایي یاره ما خو ګناه کړې ده چېرته هغه ګناه باندې الله جل جلاله ما راونه نیسي او زما مواخذه چې دی نو ونکړي ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحیم وادخل يدك في جيبك دا دویمه معجزه شوه دا خپل لاس د خپل طرف کې ورداخل کا تخرج بيضاء من غیر سوء دا بروزي تک سپین بې مرضه موسی علیه السلام با خپل لاس په طرف کې ورننه باسلو او لاس پې راوباسلو هغې به رڼا کوله تک سپین به و خو دا نه وه چې دا په هغه باندې برګې مرض و بغیر د مرض نه به د هغه معجزه وه هغې به چې دی نو رڼا کوله فی 9 آیات 2 معجزې دا وي او 9 معجزې نورې وي چې مخکې سورې اعراف کې تېرې شوي دي خو لیکن د هغې قوم څه چلو کو فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة چې دا دومره واضحه معجزې بني اسرائیلو ته او دارنګې د فرعون قوم ته او فرعون ته رالي هغوی څه وایي هذا سحر مبین دا خو سحر دی او ښکاره سحر دی وجحدوا بها او هغه چې دی نه په ژبه باندې هم د دې نه انکار وکړو او په زړه باندې دې نه هم انکار وکړو ظلم و علوا یو د وجې د ظلم نه ځکه دا ظالمانو نو ظلم یې دا کړو چې د الله جل جلاله آیتونو ته او د پیغمبر معجزو ته یې سحر ووایي نو دا د هغوی ظلم او تکبر یې دا و چې د خپل شان نه یې لویې لویې خبرې کولې شان یې وړوکې او خبرې چې دی نو لویې لویې کولې فانظر کیف کان عاقبة المفسدین الله پیغمبر علیه السلام ته خطاب کوي پیغمبر وګوره کنه څنګه انجام د فساد کوونکو د هغوی بیا انجام سو الله جل جلاله راګیر کړل او په دریای قلزم کې چې دی نو غرق کړل پیغمبر ته مه خفه کېږه دا د مکې مشرکان خو ستا خبره نه مني او تعالی تکلیف درکوي ولیکن په دوی به هم د الله جل جلاله عذاب هغه چې دی نو راشي الله جل جلاله ارشاد فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم طاسین الله عالم دی په مراد خپل سره په معنا د دې حروف باندې تلک آیات القرآنی دا آیاتونه د قرآن دی و کتاب مبین او د کتاب بیانونکي دي هدى وبشرى للمؤمنين او هدايت دی دا قرآن لار ښودونکی دی وبشرى او زیر ورکوونکی دی للمؤمنین مؤمنانو ته الذين يقيمون الصلاة مؤمنان كم خلق دي مؤمنان اغا خلق دي يقيمون الصلاة چی دی پابندی کوي د منځ ويؤتون الزکاة او ورکوي زکات لرا وهم بالآخرة هم يوقنون او خاص دی په آخرت باندې هم دوی یقین لري په آخرت باندې یقین هم لري ان الذين بشک هغه کسان لا يؤمنون بالآخرة چې ایمان لري په آخرت باندې
زینا لهم اعمالهم خیسته کړي دي مونږ دوی ته بد عملونه د دوی فهم یعمهون نو پس دوی سرګردان او حیران دي اولئک الذین او موصوف په دې صفاتو باندې هغه خلک دي لهم سوء العذاب چې دوی د پاره بد عذاب دی وهم بالآخرة هم الاخسرون او دی په آخرت کې هم تاوانیان دي ډیر تاوانیان دي وإنك لتلقى القرآن او بشک خامخا در کول شي تا ته دا قرآن من لدن حکیم علیم د طرفه د هغه ذاتنا چې ډېر حکمتونه والدي او ډېر پوهه دی اذ قال موسی لأهله انی آنست نارا کله چې وفرمایل موسی علیه السلام خپلې بیبي ته بېشکه ما ولید اور لره سآتیکم منها بخبر نو تر دې چې راوړم تاسو ته د هغې نه څه خبر او آتیکم بشهاب قبس یا به راوړم تاسو ته لمبه بله کړې شوي لعلکم تسقلون د دې دپاره چې تاسو ورته ګرم شئ د دې دپاره چې خپل ځان په دې باندې ګرم کړي د الفاظ د ادب دي نو ځکه ویل کېږي تاسو او تاسو فلما جاءها پس هر کله چې راغی موسی علیه السلام هغه اور ته نودي ان بورک من فی النار اواز ورته وکړی شو څه مبارک دی هغه چې په دې اور کې دی او هغه چې چاپېره